سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني نن سهار کندهار ولایت ته ولاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی غني به په دې سفر کې په کندهار کې یو شمېر ټولګټې پروژې چې چارې یې بشپړې شوي پرانیزي. نوموړی به له دې سربیره د دغه ولایت له یو شمېر مشرانو، علماو، ځوانانو او ښځو سره هم په جلا جلا توګه وګوري. ولسمشر غني ملي تدارکاتو کمیسیون ته لارښوونه وکړه چې له ځنډ پرته په راتلونکو ټاکنو کې د اړتیا وړ پاتې تخنیکي لوازمو د برابرولو پړاوونه بشپړ کړي. ښاغلي غني تېره ورځ په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې د ټاکنو پر شفافیت ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې او د ټاکنو اړوندو بنسټونو هم وغوښتل چې د دغه بهیر د هر پړاو دقیقه څارنه وکړي. په دې ناسته کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترڅنګ د نړیوالې ټولنې غړو هم ګډون درلود، مالیې وزیر ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بودجې جزئیات ډېر ژر وروستی او په هغه کې به د دولت د بودجې او همدارنګه د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو کچه مشخصه کړي. د فاریاب اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي دغه کس چې ملا راز محمد نومیده تېره ورځ د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې 9 نور طالبان هم وژل شوي دي. له دې سره سم د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 7 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت امنیه قمندان امین الله مرخیل زیاتوي په دغه عملیاتو کې چې تېر ماښام په شوره سیمه کې د بې پیلوټه الوتکې له لوري ترسره شوي 3 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او د خوست د قلندر ولسوالۍ د سړک جوړولو چارې د 280 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي چې سړکونو او مناسبو لارو له نشتوالي ځورېږي د دې پروژې د چارو پیل ته ډېر خوښ دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.